ذبیح الله مجاهد افغانانو ته څنګه خبر ورکړ؟ کاناډا کوم افغانان په تیاره کې کاناډا ته وړي؟ او منظور پښتون څه ویلي دي؟ دا درې مهم خبرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، خو لومړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. مخکې له دې چې د کاناډا خبر در سره شریک کړم، دا واورئ چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازبکستان څخه د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې تر 4,000 ټنو مختلف مواد دي. 58 واګونه دي چې له ارتزاقي موادو ډک دي. پکې وړه شته، غوړي، وریجې، همداراز دارو درمل او واکسین هم پکې شامل دي. په بلخ کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د مګړۍ دوی د مرسته په اړمنو بې ځایه شویو کورنیو او نورو مستحقو کسانو باندې ویشي. د طالبانو د حکومت چارواکو د سیمې په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره راودانګي. د ازبکستان چارواکو د دغو مرستو د تسلیمیو پر مهال وویل چې دولت یې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره متحد دی او په راتلونکي کې به ورته نورې مرستې هم کوي. د راپورونو پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ازبکستان 2 وارې مخکې هم له افغانانو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. ازبکستان داسې وخت کې له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې ده چې د راپورونو پر اساس د افغانستان نیمایي وګړي له 30 میلیونه زیات کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی دی چې که د اړمنو لاسنیوی ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. کاناډا د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي دي د مګړۍ د هغو افغانانو شمېر نږدې 12.5 ته رسیدلی دی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته لیږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي دي چې وروستۍ ډله 314 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر ویلي دي چې دغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی دی او د یې ستاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي دي د هغو افغانانو د راایستلو لپاره هوډ لري چې له کاناډا سره یې کار کړی دی. او د پای خبر همدا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان سرویکۍ د پاکستان د پوځ یو مرکز مخې ته د دلنواز محسود په نوم د یوه ځوان د وژنې په ضد جوړ شوي پرلط د خپلو خبرو کې وویل چې که چیرې څوک د پاکستان د پوځ څخه دا تمه لري چې له موږ سره به ښېګڼه وکړي، هیڅکله به دا کار ترسره نه شي. پښتین د خپلو خبرو په دوام ویلي دي څوک دغه پوځ ته اسلامي پوځ وایي، څوک یې د اسلام قلعه بولي. خو که هر څه ورته وایي دغه پوځ 13 لکه بنګالي پوځیان مړه کړي، لکونه بلوچان یې مړه کړي دي او دغه پوځ په لکونه افغانان پښتانه وژلي دي. منظور پښتین د پاکستان پوځ ته د چیلنج په ډول وویل چې زه ورسره کېناستو ته حاضر یم چې په تیرو 40 کلونو کې دغه پوځ د امریکا، یهودیانو، اسرائیلو او د ټولو کفارو زیات مسلمانان وژلي دي. هغه د خپلو خبرو په دوام وویل چې موږ یعنې پښتانه د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو ډلو ملګري نه یو، بلکې موږ د سولې او پرمختګ ملګري یو. تاسو په دې اړه خپل نظریات شریکولی شئ. زموږ چینل مو که تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، اوس یې سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیوګانې مو هم تر اخره وګورئ، پخوانۍ هم تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. تر بیا چې زه راګرځم تاسو ته په نوې ویډیو کې